أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د ټول ناول ټولو یارانو دوستانو ته او کوم ملګري چې ما ګوري ما ویني زما شعر او شاعري خوښوي، که لږ دي که د شمار دي او که په بهر دي او که په وطن کې دي، ټولو ته نیکې هیلې او احترامات. یو غزل در سره شریکوم، نوی غزل دی او دا غزل مې خصوصي خپل مسافر ورور ډېر خوږ دوست احمد وزیر ته ډالی چې خصوصي غوښتنه یې کړې وه. بیا زما نور ملګري په سعودي کې چې ممتاز احمد او عزیز خان، نور ملګري هم ډېر کم ملګري چې ما د ملیشیا په مسافرو کې ګوري یا کلي وطن کې مونږ ګوري، الله هم ښاد آباد او خوشحاله لره. غزل ټولو ملګرو ته ډالی، ټولو ته خصوصي د عقیدت پرزونې چې تا پوره کړې په ټول ژوند کې یو واده هم نه وه، تا پوره کړې په ټول ژوند کې یو واده هم نه وه، ګیلمن ډېر ومه له تا نه مې ګیله هم نه وه. منم زما ځوانۍ کې هم هغه خوند پاتې نه و، منم زما ځوانۍ کې هم هغه خوند پاتې نه و، خو د هغې د لیونتوب هغه مزه هم نه وه. مسافرۍ کې زه په زړه باندې نری هم ومه، مسافرۍ کې زه په زړه باندې نری هم ومه، غېږ راکولو له درور ارته سینه هم نه وه. دردونه ډېر و سلګۍ ډېرې وې جړا ډېره وه، دردونه ډېر و سلګۍ ډېرې وې جړا ډېره وه. د مور بابا مې هغه مینه د لاسه هم نه وه، هره سجده کې به ما ته د لویه خدایه غوښتې، هره سجده کې به ما ته د لویه خدای غوښتې، قبوله شوې جوړ په عمر مې سجده هم نه وه. او مقطع ده اکبره ځکه مې په ناسته ټوله شپه تېره کړه، اکبره ځکه مې په ناسته ټوله شپه تېره کړه، د یار سنګل نه وه د وصل ښکلې شپه هم نه وه. تا پوره کړې په ټول ژوند کې یو واده هم نه وه، ګیلمن ډېر ومه له تا نه مې ګیله هم نه وه، ګیلمن ډېر ومه له تا نه مې ګیله هم نه وه. ډېره مننه، ښاد آباد او خوشحاله اوسئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.